په لیونو سترګو هوش اخلي او جنون خرڅوي که لیونی شوم نو په دغه لیونۍ تاوان یم د مرګ په خوله کې مزدوري د مزدورۍ له ځمه که سبا مړ نو په خپله غریبۍ تاوان یم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنو کتونکو حبیب الله همدرد یم. تاسو ګورئ انډس نیوز نیټورک او دغه خصوصي خپرونه. څنګه چې تاسو ته پته ده کتونکو چې د کوټې په سورنج سیمه کې په کویلې په کان کې چې کومه چاودنه شوې وه او په هغې کې شاوخوا 40 مړي چې دی هغه راویستل شوي چې ټول د دغه خواریکښو مزدورانو مړي وو. هغه خلک چې هغې د خپل فامیل د ساتلو دپاره د خپلې کورنۍ دپاره هغې په دغه تورو دا به ووایم چې خاورو کې او د څومره خاورو در لاندې هغې دغه مزدوري کوي، دغه خواري کوي او خپلو بچو ته هغې په دغې رزق ګټي چې په هغې کې زیاتره د خلکو تعلق د شانګلې سره و چې په هغې کې پیر کلي سیمې چې د 6 مړي په یو ځای د هغه کلي دغه ټوله پیښه موږ تاسو سره په انډس نیوز نیټورک هم شریکه کړې وه. خو چونکې د دغې د بهترین کوریج زموږ د انډس نیوز نیټورک همکار وحید الله خان چې دی زموږ ینګ جرنلسټ او ډېر اکټیو هم دی الحمدلله چې هر ځای ته ځان رسوي. دغه ټول هر څه مناظر هغې لیدلي، هلته پې پروګرامونه کړي، دغه مړي چې راوړل شوي، دغه خلک چې راوړل شوي، دغه هر څه باندې هغې ډېر ښه کوریج کړی. د هغې سره په دې حوالې سره خبرې کوم چې د هغه ځای څه مناظر وو، د هغه خلکو څه محسوسات وو، ځکه چې د یو کور 3 کسان، د یو کور 5 کسان ډېره ګرانه وه، سکرونه پکې 2-3 داسې. نو دغې حوالې سره وحید الله خان صاحب اول خو مننه کوم چې دغه وخت هم مصروفه دی، څه وخت یې موږ ته راکړو د انډس نیوز نیټورک کتونکو ته. بلکل تابعدار ولې نه، ډېره زیاته مننه همدرد صاحب. دغه صورتحال چې کله وشو سهار بیا موږ روان شو، موږ لاړو الپورې ته مو ځان رسولو، بیا کوز الپورې راځي، بیا میاکلی پیرآباد نه مخکې میاکلی یو ځای راځي، دا پل دی پکې او دغه یو ځای دی، دغلته د خلکو یو جمع غفیر ولاړو، دی دا مړي چې دي دا ریسیو کولو. اولنی مړی چې رالو نو موږ هلته کې وو، اولنی مړی زموږ د مخې هلته کې راورسېدو شهید. خلکو کې مخکې ډېر غم او غوسه وکړو چې هغه اولنی مړی راورسېدو، هغه یې د فلین کوچ په سر باندې تړلی و، نو هلته خلک بیا ډېر زیات خفه شو، هغوی بیا ډېره نارې بازي وکړه شدید، او بیا پای کې خلک د یو بل سره روان شو، یو بل سره جنګ جګړې شر شاتار هم جوړ شو. په دې تمام صورتحال کې د لیډرشپ چې هلته کې کوم د شنګلي لیډرشپ چې دی، که هغه پاکستان پی ټي آی ده، که مسلم لیګ ده، ان پي ټولو نه هغه انتهایي خفه و، انتهایي خفه و، د ټولو خلاف یو اکثر نارې بازي کولو. په دې کې بیا امیر مقام صاحب یې زیات ټارګېټ کولو په دې وجه باندې چې څنګه تاسو ټولو ته پته ده چې هغه په لاس کې کافي اختیارات دي. هغوی وایي چې یاره دا یو کس چې دی د 10 MPs 10 MNAs عمره طاقت دی ده، وایي مونږ چېرته هم د ده نه داسې خیر ونه لیدو د شانګلې دپاره. دا د هغوی کمې خبرې یاده او د ده توجه چې په سوات او ګلګت بلتستان باندې مرکوز ده، دې حوالې سره ډېر زیات خفه. بیا مونږ هلته کې موجود وو، بیا خواوشا ماښام نه مازدیګر مونځ وشو، ماښام او مازدیګر او ماښام مونځ په میاشت کې دویم مړی رالو. چې دویم مړی رالو نو هلته کې هغه وخت مونږ د هغه ویډیو کې ونه ښول، خو اوس دا وایم چې هغه د هغه کفن د وینو نه بلکل سور و، هغه ډېر زیات خراب و. هغه کوم دویم شی چې راوړی شو، چې څنګه راوړی شو، پیر کلي کې د خلکو ودرولو، نو هغه خلکو رشتهدارانو وایي دا مو دوی دا مونږ سپارو، هغوی وایي نه کېده، د دوی سره مونږ احتجاج کوو. په دې کې بیا هلته کې خلک چې دی د یو بل سره وران شو، د یو بل سره ورالو، بیا پکې انتظامیه راغله، بیا پکې څه غول ټکولو شو د خلکو په منځ کې. دا ټول صورتحال هلته کې مونږ ولیدو. په دې کې بیا مونږ هلته کې کوریج کولو دا ټول صورتحال مونږ دغه کړو. بیا مونږ واپس شنګله ټاپ پورې واپس رالو، هلته چې راورسېدو بیا 2 ګاډي برغ رالو، پای باندې بره په سر باندې تړلي. په دې کې یو بله خبره تاسو سره شریک کوم، کله چې داسې میدونه راځي شنګلې ته، د دې شنګله ټاپ نه چې دا واپس په دې اترای راکوزېږي، هلته نه مخکې یو سټاپ دی د دوی مخصوص سټاپ، دا هلته کې ګاډي ودرېږي، دا تابوت چې دی د ده سر مخکې دی داسې ښه دی که نه، دا ګاډی سر دی خپې دی، دی بیا دا تابوت داسې تاو کړي، سر والا هر خوا کې او خپې دی ولې چې دا اترایي بیا داسې، نو دا یو سپورټ دی، هلته کې دی دا صورتحال کوي، دا عمل کوي. دا به کې مونږ ولیدو. پای کې بیا په دې ګاډي کې دننه ما یو هلک ولیدو، ډېر زیات خفه داسې ناست و. بیا ما د خلکو وایي دا هغه هلک دی د چا چې 3 وروڼه پکې وفات شوي دي، ترې وفات دی او 4 د ترور زامن چې دي هغه پکې وفات دي، او هغه نه خبرې کولې شوې، هغه په هېڅ هم نه پوهېدو، هغه بس ګنګه شوی. دغه رنګې شاته ګاډي کې بل یو هلک هغه خپل رور په سر باندې تړلی و، او لکه داسې مناظر و چې لکه ته بیا پکې هلته کې یو بل هلک ته خلک ډېر زیات په انتظار باندې و، هغه د 10م طالب علم د هغه په کور کې پلار یې ذهني معذور او مور یې یوازې لکه څوک کمول وال نو، هغه دومره وړوکی تللی و
چې دا اتلسو کالو دا شناختي کارت نه و هغه تللی نو هغه چې بیا رالو هغه کې کوم کوهرام چې مچاو شو په هغه علاقه کې او لکه بس خلکو بڼه بس چې د پړه باندې څه نه و هغه یې ویلي دي او مونږ ویډیوز وغیره هر څه د دې حوالې سره تمام شیر کړي دي لهذا زه دا وایم چې دا د تاریخ یو المناکه ثانیه وه یو ډېره لویه ثانیه وه او څه چې شو د دې خو هغه نقصان چېرته هم نشي برابرېدی خو زه وایم چې دې شهیدانو له دا ټول انتهایي مجبورو ډېر غریبانانو غریب کورنو سره تعلق و د دې له چې څومره لوی پیکیج حکومت ورکولی شي هغه دی له ورکول پکار دي نو څه ګڼې لکه موږ عموما چې ګورو که نه لکه د کویلې چې د ویډیو هم راشي داسې هم د مرګ سره لوبې دي هسې ستا څه خیال دی چې د شنګلې دا خلک دا بلا حادثې وشي د هغې باوجود دغه خلک بیا هم دغه کویلکان ته ځي او بیا ورسره هم داسې کېږي بیا هم کېږي هسې بینګ ا جرنلسټ د دې شاته ستاسو ریزن صرف غریبي ګڼئ که څه وایي زه ما هلته کې د یو کس دا تپوس وکړو ما یې دا هر څه خبرې هم تاسو صحیح دي لیډرشپ باندې نیوکې کوئ دا هم صحیح دي خو ما یې دا خبره هم صحیح ده چې ستاسو هلک چې څنګه راځوان شوی نه که د هغه په لاس کې بل څه اختیار وي د هغه په ذهن کې دا خبره پرته وي چې یاره که نور څه شته او که نشته خو د کویلې کان شته دا خبره زموږ د سواد د خلکو په ذهن کې نشته د بل ځای په ځای خلکو په ذهن کې ستاسو ولې ده نو بیا هغوی همدغه خبرې اترې وکړه چې یاره ګوره زه هلته کې لاړم سیاحت نشته ښکلې علاقه ده خو هغه شان د سپورټس نه دي ډیولپ شوي چې سیاح هلته راشي یو سیاح ته هلته نشي لیدی هلته سیاح نشته نو هوټل څوک د چا دپاره جوړ کړي پارک د چا دپاره جوړ کړي دا نشته روزګار نشته بس وړوکي غوندې بازارونه پرې کې چا ټېلې میلې لګولي دغه کاروبار دې نور نشته ځمکه کروندم نه کېږي نشته او معمولي دا کھیتی باړي معمولي ده دغه شان بله خبره دا ده چې تاسو غریبۍ خبره وکړه ګوره دا کویله چې ده که نه زمونږ ډېر شاته نمبر باندې یو چې کویله پیدا کوو دا کویله چین هم پیدا کوي دا یونایټډ سټیټس کې هم راوځي دا په نور ملکونو کې هم راوځي تاسو چېرته اورېدلي دي چې هلته کې مړي وشو اورېدلي دي هغوی سیفټي میئرز کوي ما دلته خلکو ووایي چې دا کوم قانونه چې اوس دلته شنګله کې دا کوم قانونه چې دلته کې دا خلک ځي کار پکې کوي د دوی انسپیکشن هم بند شوی دی انسپیکشن هم نه کېږي بس ډایرکټ ورته دوی ورکوځئ چې ورځئ کار کوئ د دې باقاعده انسپیکشن یي د دې احتیاطي تدابیر یې عین بعد بالکل سیف طریقې سره دا مزدوران په دې کې دننه کار کوي په دې نورو ملکونو کې چې داسې حادثات ونشو پاکستان کې بار کېږي او خلک پکې ټول د شنګلي لہذا که دې ته د حکومت فیلیر نه وی نو نور څه وی چې ملکونو کې دا صورتحال دی او زموږ دا صورتحال حال کې کویلې په مختلف ملکونو کې راوځي او ښه په سیفټي طریقې سره نو دغه کوریج هسې آخري پوښتنه کوم چې زموږ خو جو کار دغه دی او تاسو هم دغه کار دی همیشه خو بعضې خو حادثې او بعضې سانحې نو دې سانحې به تاسو ته هم ډېر درد رسولی که څه به راته وایي رښتیا خپل محسوسات که راته مونږ هلته انتهایي سره خفه وو لکه مونږ ته وي هلته هر چا پېژندو کا یوت اف شنګله وه کا نور ملګري وو هغه ځای هلته یو انجینیر ساجد صاحب و ډېر تکړه سړی و زمونږ یې ډېر خاطر مدارت موږ ډېر منډې تللي وو بیا یې مونږ نه راپرېښو خو مونږ بیا په زور رالو بس بیا دا ټول هغه کسان دي څوک چې په دې خاوره په دې خپل خلکو باندې مین خلک دي مونږ ډېر کوشش وکړو چې یاره هلته کې د دې چې څه څه خبرې اترې یا مونږ راوچت خو مونږ ملټیپل ویډیوز کړي دي ښه بلا شي ویډیوز چې دي هغه مونږ کړي دي خو هر ویډیو سره مو بس خفګان کړی دی سترګې جړلې دي زړه خفه شوی دی دا ټول صورتحال همدغه شانتي سر ته رسېدلی دی لہذا زه دا وایم چې څوک هم هلته کې کوریج ته تللي یا په خوشحاله زړه واپس نه دی راغلی یا خفه واپس راغلی دی او دغه ټول چې دي د دې ټولو به دغه غوښتنه وه چې کم از کم واکداران دې اړخ ته پام وکړي ځکه چې سبا بیا کېږي بل ورځ بیا کېږي او د دې څه لاره ونه وځي خو دا خو بیا ډېره لویه المیه شوه که څنګه اوس دې وخت کې ما هغوی ته ووایي ما اینه تپوس وکړو ما عمده پوینټ اف ټایم نه دی ما تاسو ټول څومره چې ولاړ ما تاسو ټول شنګلې خلکو نه تپوس کوم ما دا هماغه پوینټ اف ټایم نه دی چې تاسو ټول یو شی او د دې دپاره څه حل وباسئ چې سبا درپسې بیا نور مړي نه راوړي خیر هغوی کې اوس شعور راغلی دی بیدار شوي دی هغوی ته پته ده چې ګوره دا دومره یو کمپلیکیټډ غوندې گیم دی د کویلې د کان ده دی تا ته زیاتې پیسې افر کوي ته دلته کې مزدوري کې تاله مثال 1000 روپۍ ورځ درکوي کویلې والا تا ته 9000 روپۍ افر کوي ستا د 9 ورځو دیاړي تاله په یو ورځ کې درکوي نو دا خلک ځکه مجبوره مې بس دا بیا ځي کویلې د کار دپاره لہذا هغوی اوس انشاءالله د دې دپاره به سټریټیجز خامخا جوړوي څه طریقه کار به جوړوي او زه امید ساتم چې امیر مقام صاحب ته دا دومره ګران کار نه دی هغه به د دې دپاره ډېر ځله څه ګامونه پورته کوي انشاءالله نو ډېره مننه شاباسي هم درکوو داسې سیمو ته تګ بیا د سوات نه تاسو سپیشلي لاړئ او بیا دغه ټیم مونږ ته راکړو کور مو ودان وحیدالله خان ډېره مهرباني همدرد صاحب شکریه هم د دې سره خپل قربا حبیب الله همدرد او دروند میلمه وحید الله خان او کیمرمین امان الله ته ورکړي اجازت د لوی الله په امان